د نیوز پریس چینل لیدونکو ستړي مشئ سهار مو په خیر په موکړی تازه لاندو مهمو خبرونو ته متقی وایي د دوحې غونډه کې د افغانستان پر ثبات او نړۍ سره پر مثبت تعامل ټینګار شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې په دوحه کې د افغان دولت او امریکایي پلاوي ترمنځ روانه غونډه کې له افغانستان سره پر بشري مرستو د دوحې هوکړې پر عملي کېدو او د غرض پر مثبتو دوه اړخیزو اړیکو خبرې ترې شوې دي. د متقی په خبره په دغه غونډه کې ټینګار شوی دی چې د افغانستان پر حریم به تیری نه کیږي او د غرض به اجازه نه ورکول کیږي چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. هغه څرګنده کړې چې د یادې غونډې بله مهمه اجنډا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ ازادېدل دي او همدارنګه ټینګار شوی دی چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره باید هر څه ژر د مرستو عملي لړۍ پیل شي. نوموړي ویلي چې د افغانستان ثبات د ټولو سیمې په ګټه دی، نو باید د تضعیف پر ځای د نوي دولت ملاتړ وشي څو په سمه توګه افغان ولس ته اړین سهولتونه او د ژوند کولو امکانات برابر کړي. متقی زیاته کړې چې دا خبرې به سبا هم دوام ولري او په راتلونکو ورځو کې به د اروپایي هیوادونو له استازو سره هم پر مهمو موضوعاتو اړین بحثونه وشي. بل لور ته امیر خان متقی وایي امریکا د افغانستان پر شتمنیو لګېدلی بندیز لرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې له امریکایي چارواکو سره افغانستان د بشري مرستو د رسولو او د دوحې د موافقې د عملي کولو په اړه خبرې کړي. د افغانستان او امریکا پلاوو د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. د الجزیره ټلویزیون د راپور له مخې ښاغلي متقی همداراز پر امریکا غږ وکړ چې د افغانستان پر شتمنیو لګېدلی بندیز لرې کړي. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د نږدې 9.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک زیرمې کنګل کړي دي. متقی ویلي دي چې د ملګرو له امریکایي پلاوي سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د یوې نوې پاڼې د پرانیستو په اړه هم خبرې کړي. متقی زیاتوي چې دوی د افغانستان د روانو حالاتو په اړه هم خبرې وکړي. له دې مخکې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین ویلي د طالبانو حکومت به په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره له امریکا سره همکاري ونه کړي. داعش ډله په کندوز ولایت کې د پرونۍ حملې په ګډون په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. شاهین ویلي موږ کولی شو چې د داعش ډله مخه په خپله ونیسو. لیدونکو له غوږ نیونه مننه، ښې چارې.